السلام علیکم. وعلیکم سلام. رحیم زه غواړم چې په ټیک ټاک کې د لایو اپشن راولم او بیا په ټیک ټاک کې د نورو خلکو لایو وګورم او یا خپله لایو راسمه. نو آیا داسې کولی سم که نه؟ هو کولی سې. په دې ویډیو کې زه تاته یوه داسې طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به ته وکولی سې چې بغیر وي پي ان بغیر سیم کارډه په خپل ټیک ټاک کې د لایو اپشن راولې. بیا که ته په خپله لایو راتلې په خپله به هم لایو راتللی سې او که د نورو خلکو لایو کتی نو د نورو خلکو لایو به هم کتلی سې. خو دوستانو دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د ټیک ټاک لایو اپشن بند ده. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه داسې طریقه درښیم که چیرې تاسې دغه طریقه په خپل موبایل کې استعمال کوئ. بیا که چیرې تاسې په پاکستان کې یاست یا افغانستان کې یاست یا هر ځای نو تاسو په ټیک ټاک کې به د لایو اپشن راسي. بیا که تاسو په خپله لایو راتلاست په خپله هم راتللی سئ او کوم د نورو خلکو لایو کتی د نورو خلکو لایو به هم کتلی سئ. نو دا کومه طریقه ده تاسو بیا په خپل موبایل کې څنګه کوئ؟ دې لپاره به تاسو اول دا کوم ټیک ټاک چې تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړی ده دغه به تاسو له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ او تاسو به د ټیک ټاک لایو ورژن والا را ډاونلوډ کړئ. د ټیک ټاک لایو ورژن والا به تاسو څنګه را ډاونلوډوئ؟ دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ APK idea. کله چې تاسو APK idea سرچ کی دغه اول ویب سایټ تاسو ته راړوي د apkidea.com په نامه. کله چې تاسو دغه ویب سایټ خلاص کړئ سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ ټیک ټاک لایو. کله چې تاسو ټیک ټاک لایو سرچ کړئ دغه اول آرټیکل تاسو ته راړوي دغه اول آرټیکل به تاسو خلاص کړئ او د ټیک ټاک لایو ورژن والا اپلیکیشن به دوستانو تاسو له دغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې بیا دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړئ بیا به سمپل تاسو په هغه ټیک ټاک کې خپل اکاونټ خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو خپل اکاونټ کې خلاص کړئ نو تاسو په ټیک ټاک کې به دغه د لایو اپشن راغلی وي دوستانو. بیا به تاسو په خپله هم لایو راتللی سئ او دغه رقم کوم چیرې د نورو کسانو لایو کتی نو د نورو کسانو لایو به هم کتلی سئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ آیډي خامخا در سره فالو کړئ.